والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكبائر وعلامات النفاق. الفصل الأول إلى آخره. أركلا چې صاحب د مشکات فارغ شو د روایت د معاذ بن جبل نه، وش شروع وکړه په بل باب کې وی ویلې چې باب الكبائر وعلامات النفاق. باب ثابت دی په بیان د کبائر کې او د علامات د نفاق کې. دلته دوه خبرې یا ساتل پکار دي. اول دا چې علامات النفاق سودی د منافقت علامه، او دویم کبائر ویل شي سلا او صغائر ویل شي سلا. قرآن او سنت چې کله انسان مطالعه کوي د منافقانو ډېر علامات ذکر کړي دي، تقریبا 200 پورته. شیخ بیتول الموسوعه القرآنی کې راجمع کړي. او قرآن چې کله انسان مطالعه کوي د منافق بحث به کیږي په نسبت سره کافر له یو وجه په کې ده چې zarar د منافقانو زید دی، ځکه د اسلام په جامه کې دا اوړي راوړي. نو الله عز وجل بار بار ذکر کړل چې او مسلمانانو بیدار اوسئ، اسنه چې دوکم دي. او بل وجه علماء دا ذکر کړی دا چې د منافقانو خویونه، عادتونه دادی مقصد پکې د نبی صلی الله علیه وسلم امت مسلمه له یو تنبیه ده چې دې صفاتونه ګور خپل ځان ساتي. ام تاسو دوکانه کې ام خپل دې ځان ساتي. دا ان شاء الله ورسره پاغي باندې خبره کوو چې علامات النفاق کم دي. د کبائر او د نفاق مابین کې د علماء په اصطلاح باندې دی ویل شي عموم خصوص مطلق. دا معنا چې ار منافقت دا کبیره ګناه ده، او ار کبیره ګناه هغه منافقت نه لري. به تور مثال دروغ دا منافقت هم دی، کبیره ګناه هم ده. روایت کې راځي چې میدان د جنگ نه به انسان وتښتي، نو دروغ چې دی ویل شي نفاق او دا کبیره ګناه هم ده. په دې مناسبت باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان به بخلوي کې میدان د جنگ په پریده خو دروغ نه وي. ولی زنا چې دا کبیره ګناه ده خو لیکن منافقت نه دی. نو ار منافقت کبیره ګناه شو، خو ار کبیره ګناه هغه منافقت مثلا نه ده. د منافقانو به ډېر علامې دي، ورسره به ان شاء الله ذکر کیږي. یو علامه دام ذکر کړی شوی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي، کنز العمال کې روایت دی چې د شپې تهجد نه کوي. وزدا منافقت دی، خو لیکن کبیره ګناه نه ده. چې سړی د شپې تهجد نه کړ تر څو پورې موږ باندې دا حکم وکړو چې دا سړی مرتکب د ګناه کبیره شو. وس ویلې شي صلاح کبائر سره ویلې شي او صغائر سره ویلې شي. توجه دی لا د ګناه کبیره او د ګناه صغیره په مابین کې د علماء ډېر یو غوډ بحث نکړی شوی دی چې دی له ویلې شي او دی له ویلې شي او دی لا. لیکن فرق علماء په مابین د کبیره او په مابین د صغیره ګناه کې کړی دی، هغه په اعتبار د عادت سره یا په اعتبار د تعریف. عادت له سره دا کبیره دی نه په دې خو صغیره دا تعریف چې بچا چسپانی کې هغه کبیره ګناه ده، او چې دا بچا نه چسپانی کې دی له ویلې صغیره ګناه. یو څو تعریفونه دي ذکر کوو په دې مناسبت باندې چې رب العالمین موږ تاسو به دې کې راګیر نه کی. اول مسلک صوفیانو دی. اول مسلک د صوفیانو دی. صوفیان علماء دا خبره ذکر کړې ده وی هیڅ فرق نشته په مابین د صغیره ګناه کې او په مابین د کبیره ګناه کې.
د څه بنوي چې دا ګناه صغیره ده او دا ګناه کبیره ده. امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې دا خبر ذکر کړی دا، بلکې ته چې کله ګناه کوي ته چې وایي چې دا مخالفت د چا کوي چې هغه څوک دی؟ الله. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله وغيره ټول دا خبر ذکر کوي. دغه وجه دا ده د دراسه خپل من دغه وجه دا ده کچیرته انسان ذکر کوي چې دا کبیره ګناه او دا بل صغیره ګناه، نو به انسان په دې صغیره ګناه باندې تیز ورځي په نسبت سره کبیره ده. نو اول مسلک موږ د سفیان ذکر کی. سفیان علماء دا خبره ثابته کړې ده چې د کبیره او صغیره په مابین کې فرق مرته نشته بالکل. کدا فرق موږ وکړو چې د ګناه کبیره او د ګناه صغیره، نو کوم انسانان چې هغه د دې صغیری ګناه والا مرتکبین دي هغه په دې باندې ډیر تیز رواني، بلکې خبره مجمله پرې ده. نارینه زنانه عربي عجمي امي او عالمه هر ګناه نه سړی ویریږي چې اسنه دا کبیره نه ای، اسنه دا کبیره نه ای، اسنه دا کبیره نه ای. کبه دې کې زور ده وردن نشم رب العالمین مال سخت سزا را نه کیږي و سزا بدای چې بیمانه به می د دنیا نه بنشي. لا حدیث کې رسول الله فرمایي ایاکم زانو ساتي د وړو ګناهونو نه، ځکه ور د وړو بچل کې نه بسلام به جوړي د څه بنوي چې مړه دا په څه ګناه ده، دا په څه ګناه ده، دا ګورو زنا بنه کو، غلا بنه کو، قتل بنه کو، دا معمولی شي نه وشوله. سفیان علماء وی د دې وجنه دې ماده کې فرق کول چې دا کبیره او دا صغیره دا غیر مناسب. دویم مسلک دا ابو اسحاق اسفرائی او داغه ملګرو دی، دوی دا خبره کړې دا وې دا کبیره او صغیره دا د امور اضافیه ونه دي. څه مطلب؟ هر ګناه هم صغیره ده هم کبیره ده. زبر توري مثال د شوی مچ مولوی عبد الله هم مشر دی هم کشر دی. یو سړی دا سوالو کې چې مولوی صاحب هم مشر دی هم کشر دی، دا خو ته اجتماع د نقیزانو وکړه او اجتماع د نقیزانو خو ناروا ده. زویم عبد الله چې دا مشر دی په نسبت سره خپل کشر ورلا، ولدا کشر دی په نسبت سره خپل مشر ورلا، نو ارګونه هغه صغیرم جوړی دی شي، ارګونه هغه کبیرم جوړی دی شي. معنا دا شولا زنا دا کبیره ده په نسبت سره د پردیس زنانه د قتل، ولیکن صغیره ده په نسبت سره قتل. لا یو د مؤمن وجلی یو زنا کوي کوم ډیره کبیره. اې دې وجنه په مازه باندې چې کوم شی معاف کیږي هغه صغیره، او چې کوم شی بغیر توبې نه معاف کیږي هغه به شي ده، او کوم شی چې په مقدمه کې راغی هغه صغیره ګناه، او چې کوم مقصد کې راغی هغه کبیره. به تور مثال پردیس زنانه په لار باندې روانه ده او ما ور وکاته د یو کیفیت چې خبره مستند کړو بل کیفیت چې لاس مور کې بل کیفیت چې خدای نه خواسته زنا وسره وشوا بل کیفیت. دې وجنه درجه باندې پورته خطر اولنۍ صغیره شو، ولې اخر کې چې کوم نتیجه ور باندې مرتب شو چې هغه زنا کول دا به شي شو. دا دویم فرق. دریم فرق عبد الله ابن عباس ذکر کړی دی رضی الله عنه، دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام د کاکا بچو د الله نبی چې کله وفات کېدو تقریبا 13 کال عمر باندې دا وفات. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ضرورت پوره کول لپاره بیت الخلا خواله لاړو، وړو کې ماشوم لوټیم سمنه شورانی ولې خو زورو راوړه اته ورته کې خو چې کله د الله نبی را بار شو چې لوټې له وخت د خپل اهل له پښتنه وکړه چې دا کار چا کړی دی. ابن عباس دعا وکړه چې اللهم علمه الفقه والتاويل، رب العالمین دغه د قران او سنت علم ورکاو. اما غوښ د قران او سنت علم الله ورکي دومره ماهر وکزما د خپلې او تسمه وش کیږي. زه دې استنباط د قران نه کوم چې دا په دې آیت کې اشاره ده، په دې آیت کې اشاره ده. عمر ابن الخطاب وړو کې ماشوم د ځان سره په شورا کې کېنو، درې ګټه جبريل لیدل دي. خلکو به دا سوالم کړو دا ماشوم نه یو خدام بار کو به دا چې دا کې نه نظم ماشومان هم دلته راولو. وېده کې یو کمال لغه ده چې د الله په کتاب باندې ډېر پويږي. سورې نصر یا سورې بقره د آیات مابین کې مبارک امتحان واغسو، خلکو ظاهري معنا وکړه. نو عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس وی چې بچی ته پدې کې څه وایي؟ وی فيه اشاره الى وفات النبي صلى الله عليه وسلم، وی دې کې د رسول الله رخصتې دوله اشاره ده. وی دې کې دا کمال او ځکه مله قران ولا ځان سره شورا کې کېدو. ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنہ وی چې په کوم ځای کې لعنت، په کوم ځای کې غضب، په کوم ځای کې حد او د رب العالمین غصه ذکر شوی، ته پوه شه په دې باندې چې دا کبیره ګناه ده.
ولې د کومي ګناه په اخر کې چې لعنت کې نه وي د غضب کې نه وي او د غصې کې نه وي هغه به صغیره ګناه ده دا پرچا کړی دی ابن عباس څلورم یو فرق علماء د ذکر کړی دی کته یو عملو کې به تور مثال منذ روشه او دس او مخې ګناه ور باندې ختميږي نو دا به صغیره ده او کفاغه باندې نه ختمي ده بلکې مستقل توبې ضرورت لرو بیت شي ده هم شنو واقعا چې سړی کجوري خرڅول او زنانه رااله ودا کجوري پچو دي وې په دومره ورازه ما سره دین نورم کی کجوري دي چې کله زنانه ورته نه شوي ستې غاړه واخسته د الله نبی دراغه حلقته برباد شو رسول الله ته التفات نه کو به ویلي خو چې کله ما ځګر مون شو خو کی بار چې وته د الله نبی مخ راغه برباد شو به څه شل کړي وې د شهر حرکت ما نه وشلو وې موږ سره د موږ په جواب باندې وکړو کوي نه کوي و مې کې و ان الحسنات و ذانی کی کول هغه مخ ګناهونه ته ختم کړل نو کته یو منځو کې روزه ونشي دعوت وکي او بل او د دې په واسطه باندې ته مخ کې ګناه کړی هغه ور باندې ختم کړل لري کړه دا صغیره ده ولیکن مستقل توبې لشي د ضرورت پیدا شو پیدا شي ده کبیره پنځمه کما ګناه چې هغه په جرأت باندې کیږي دا مولانا صاحب کبیره ګناه ده او کوم چې په جرأت باندې نه کیږي سړی یریږي یا بالعکس چې کوم په جرأت باندې واقع شو دا کبیره بغیر جرأت ته کبیره او د بل طرف چلاله دا صغیره معنا دا که په ګناه باندې ته 30 ورځي کوښښ به دې باندې کار دې خراب دی او کډارې دې به دغه جدا هوګا شپږم د کومې ګناه په آخر کې چې عظیم ته رب العالمین راوړي چې دله بس عذاب ورکوم عظیم لوی دا کبیره ګناه ده او که چیرته د عظیم ته ورسره نه ودا به شي ده وما د مبتدی انسان ګناه چې دا کبیره ده اما که چیرته یو سړی بدعتي نه دی هغه ګناه به واقع په مرتبه صغیره کې اتم ستاو د مخلوق په مابین کې چې کومه ګناه وي پر دې حق طلب کول یا بل دا کبیره ګناه ده خو کستاو د رب العالمین په مابین کې مسله هغه به صغیره ګناه ده موږ دې پرې خو دې بل کارو کې بل او نه هم د عالم سړي ګناه ده کبیره ګناه ده او د امي انسان ګناه ده صغیره ګناه ده یو سړی عالم دی او دا په مسله باندې پوهه دی ولی په بل طرف باندې امي سړی چې هغه سر مونږ او داس باندې پوهه دی خو نور په دې نه پوهیږي چې دا او دا ډول مرتکب دی ګناه شوله کم سړی چې مولا دی هغه له ګناه رب العالمین په کبیره کې ثابتې او کم چې غیر امي دی هغه به غیر مولا دی هغه به شي ثابتې وی فکبائر الکبیر کبائر د غړ سړي ګناهونه شاعر وي غړ دی وصغائر الصغير صغائر او د واړه سړي ګناهونه واړه دي عالم او امي ته خپل ته کوی سړي د خپل نبی ګیلاله د دې وجه نه صحیح حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی معراج چې ختم یو قوم مول د اور په کې انشاء الله باندې خپل شونډه غوسولې الله اکبر وی ما جبريل نه پوښتنه وکړه جبريل داخله څوک دی وی دا ستاسو امت خطیبان دي منبر محراب کې وخبره چې کله فارشي به بلدا رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وی په دې جهنم کې وبدبوي شروع شي يهود نصارا دا ټول کافرانو مشکایت وکي دا بدبوي ولې رااله وی تاسو خبر نه وینا وینن یو مولوی سی براغی دا الله نبی فرمایي دا کلمیتی الله را بار کی او د پاسور باندې ګرځي لکه څنګه چې حمار او خر ګرځي مولا سی دا ولی وی ما خلق له معروف خودو خپل معروف نه کول اما خلق له منکر خودو چې دا منکر دي منه کول به خپل به منکر کې زرا کېرو او بل کچیرته یو سړی یو ګناه کوي په هغه کې د رب العالمین د دین او دغه ذات بیزتی راځي دا کبیره ګناه او کو ګناه وکړي لیکن دغه د ذات او د مسلمانانو په مابین کې ور باندې تشنج او قبیح واقعواله نه راتلو دا به صغیره څه مطلب لسم تعریف دا کړ مسلمانانو په مابین کې یو شی بدو او تاو کې ته کوی شه بده باندې چې ته په کبیره ګناه کې اخته او کاکار د مسلمانانو مابین کې نو ته کوی شه بده باندې چې ته په څه کې واقع صغیره کې حاصل دا رب العالمین دا فرق نه کړی یو وجه دا چې انسان د هر ګناه نه ډاریږي اسنه په دې کې مې الله راګیر نه کې په دې کې مې راګیر نه کې حد ټاکلې وي به بس صغیره خلکو د شی وبالي ګڼلې کبیره لا وګیا ځان ساتل کېدی لکه څنګه چې د قدر شپه پټه کړی دا او د شلو شی رب العالمین پټ کړی په دې کې حکمت وو دویم فرق علماء دا ذکر کړی دی
چې د کبیره او صغیره په مابین کې په اعتبار د عادت سره عبد الله ابن عباس فرمایي او روایت کې راځي وی رسول الله فرمایي و کبیره ګناهونه دي چې هغه سره بربادي شرک او فلان او فلان او فلان. دیم قول علماء دا ذکر کړی د سورې نساء ان تجتنبوا كبائر ما اول نه نیولې اخره پورې د غایت چې دي چې پورې کبیره ګناه دي هغه نه پدې خو به صغیره. دریم یو عدد علماء دا ذکر کړی دي چې وسو ګناهونه کبیره ګناهونه دي او څلورم یو عدد علماء ذکر کړی دي چې اویا ګناهونه خو بنا بر هر تقدیر کبیره ګناه او صغیره ګناه هر ګناه په نسبت سره ماته حتی کبیره د په نسبت سره مافوق لږ شي ده او تعین څنګه نه شي چې به خلک په جرأت سره دا کار وکړي. نو ګویا کې معنا د باب دارا باب الکبائر باب ثابت دی په بیان د کبائر کې کبائر جمع کبیره هغه به ګناه نه ویل شي اي کې حد وی وعلامات النفاق او باب ثابت دی په بیان د علامات د منافقت کې چې منافقت سره ویل شي او کوم شی دی سبب ان شاء الله کې ټول باقي په حدیث باندې تفصیلی خبر وکړو. د صغیره او د کبیره ګناهونو د اجمالی مسله موږ ذکر کړه. صحیح شو؟ ان شاء الله تعالی